ننګرهار والي شاه محمود میخیل د مسؤلینو قومي مخاور او مدني ټولنو اساسو په ملتیا په جلال آباد ښار کې د 3 میلیارډ او 12 میلیونه افغانیو په لګښت د پیل شوو پروژو له چارو کتنه او څارنه وکړه. نوموړی د بیسودو پل دواړو لورو سړکونو د بیسودو پل څخه تر عبدالخیل تنګي پورې د 12.4 کیلومتره سړک، ننګرهار پوهنتون کې د نجونو لیلي، دربي سروج روغتون او غازي امان الله خان او باچا خان مزارونو د جوړېدو چارې له نږدې وکتلې او مسؤلینو ته د چارو په خطر سره کېدو کې سپارښتنې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل لومړی د مسؤلینو مخاور او مدني ټولنو اساسو په ملتیا باچا خان مزار ته ولاړ او هلته د مزار د چارو د لیدو څارنه وکړه. نوموړي ویل چې باچا خان د عدم تشدد هغه سرلاری دی چې په لر او بر افغانانو کې ډیر محبوبیت لري او د مزار په جوړېدو سره به د لر او بر افغانانو جرت کولو او دغه فکر تعقیب ته پاملرنه زیاته شي. هغه د مسؤلینو په ملتیا د بیسودو پل دواړو لورو تر سړکونو او له بیسودو پل څخه تر عبدالخیل تنګي پورې د 12 کیلومتره 40 متره سړک د جوړونې نه چارو لیدنه وکړه. د یا سړک په اوږدو کې د سمناک شو کورونو مالکانو په خپل خوخه خپل کورونه ړنګول او له ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې په دې سیمه کې د یو لوی سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ننګرهار والي د سمناک شو کورونو له مالکانو مننه وکړه چې سړک ته ځای پرېښود او ډاډ ورکړ چې دغه سړک به د شاوخوا سیمو په اقتصادي پرمختګ او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړي. نوموړي په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د نجونو لیلي په ختیځ کمبلکس کې د 600 سریز روغتون او د شاه غازي امان الله خان مزار د جوړېدو له چارو هم څارنه وکړه او خوښي وښوده چې په کم وخت کې ډېر کارونه په اساسي ډول ترسره شوي دي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل چې د 1 میلیارډ 500 میلیونه افغانیو په لګښت د بیسودو پل دواړو لورو ته د سړکونو او له بیسودو پل څخه تر عبدالخیل تنګي پورې د نږدې 13 کیلومتره سړک د جوړونې چارې روانې دي. نوموړي همدا زیاته کړه چې د جمهور رئیس ځانګړې پاملرنې نه مخې د چارو ادارې د مالي عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لوري بنۍ شرکت لخوا په جلال آباد ښار کې د 1 میلیارډ او 600 میلیونه افغانیو په لګښت د بیارغونې چارې روانې دي چې تر دې دمه کارونه ښه دي او د یو کال په موده کې به چارې بشپړې شي. د ویل چې په دغه پروژو کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت د غازي امان الله خان مزار او د 14 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د شاهي ماڼۍ د بیارغونې چارې روانې دي. هغه وایي د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت د باچا خان مزار د جلال آباد ښار شپږمه ناحیې اړوند فامیلي سیمه 50 میلیونه افغانیو په لګښت د جمنازیوم د 1.25 میلیونه افغانیو په لګښت ننګرهار پوهنتون کې د نجونو د لیلي شپږ منزله ودانۍ او د 1 میلیارډ افغانیو په د ختیځ کمپلیکس د جوړونې چارې په کامیابۍ او چټکۍ سره ترسره کیږي او تر سره شو چارو کیفیت څخه خوښي وښوده. د دغو پروژو څارنې پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل چې د بیارغونې کارونو کې خلکو ته د کار کولو زمینه برابرېږي او کله چې خلک په کار بوخت وي نو ورسره امنیت، پرمختګ او پرمختللی اقتصاد هم رامنځته کیږي. نن موږ د مشرانو سره د ټولنو د غړو سره رئیس صاحبانو سره جاسیابانو سره هغه پروژې چې په دې لنډ وخت کې شروع شوې وي د هغې کتنه مو وکړه چې د باچا خان د مقبرې جوړول وو، همدارنګه د بیسود او تنګي سړک وو چې هغه معمولي کارونه ولیدل چې کارونه په څه شکل روان دي، همدارنګه هغه لیلې چې د 152 میلیون په قیمت باندې په شپږو منزلو کې به د پوهنتون کې د جنکو لپاره جوړېږي د هغې کارونه مو ولیدل. همدارنګه ختیځ کمپلیکس کې د 600 سریز روغتون او د هغې نه اوس راغلو د امان الله خان مقبرې ته چې دا کارونه مو ټول غوښتي چې وګورو چې په څه شکل باندې روان دي. نو الحمدلله کارونه ډېر په ښه شکل روان دي او دا یو برخه د کارونه وه. تقریبا همدغسې کارونه نور هم په ولسوالیو کې شروع شوي دي. په عطربلرو ولسوالیو کې څو ورځې مخکې موږ د 21 مکاتبو جوړولو پروژه په ټیپوټ کې شروع کړه، همداسې به په نورو ولسوالیو کې شروع کېږي. نو زه خوشحاله په دې چې دا کارونه چې کوم یو دي یو طرف نه بازسازي کېږي او د بل طرف نه خلکو ته کار هم پیدا کېږي او بالاخره امنیت باندې هم تاثیر لري. ځکه په یو ټولنه کې چې فقر وي خامخا به هلته جنایي جرمونه به وي، خلک به د تورستي ډلو سره یو ځای کېږي. نو په دې خاطر باندې زموږ توجه چې دایمي امنیت راولو نو د بازسازۍ او انکشاف کارونه دا په هغه دایمي امنیت باندې تاثیر لري. د ننګرهار ټولګټو چارو سرپرست رئیس احمد ضیا او د باني ساختماني تصدۍ د ختیځ زون مسؤل انجینر سید عمران سعادت ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې د پیل شوو پروژو کارونه په ښه معیاري ډول پر مخ روان دي او په ټاکل شوي وخت کې به یې ګټې اخیستنې ته وسپاري. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولې پروژې چې تاسې نن د هغې شاهد اوسئ او شاهد یاستئ د والي صاحب څخه نړۍ مننه او ورسره راغلي مشرانو، رئیس صاحبانو ټولو څخه نړۍ مننه چې راغله زموږ د پروژو نظارت یې وکړ، موږ ته یې لازمې لارښوونې وکړلې
او بنای خصوصا په ننګرهار ولایت کې د 1.8 میلیارډ افغانۍ په لګښت باندې مختلفې پروژې تطبیقوي چې په هغې جملې کې آبادات تاریخي ورسره ترڅنګ کې شفخانو دپاره انتظارګاوې، اجتماعي مرکزونه، جمنازیم، لیلیې، دغه ټولې پروژې په دې کې شاملې دي. قومي مشر ملک عثمان او مدني فعال شریف الله ناصري له ننګرهار والي مننه وکړه چې په دې ولایت کې مهمې او لویې پروژې چې د خلکو په ژوند کې اقتصادي پرمختګ رامنځته کوي پلي کوي. دوی ویل چې تر دې وړاندې به په دغه ولایت کې فرمایشي کارونه مخته وړل کېدل چې له نیکه مرغه اوس په ټولو برخو کې په عملي ډول کارونه پر مخ روان دي. هغوی ویل چې پخوا د بیارغونې په قراردادونو کې ډېرې ستونزې وې او د نظارت چارې هم نه ترسره کېدې، خو اوس قراردادونو کې کومه ستونزه نشته او د رغونې او نظارت چارې هم په ښه ډول ترسره کېږي چې دا ډول کړنې د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې نه منځه وړي او د باور فضا پیاوړې کېږي. لکه څنګه چې د والي صاحب مشرانو خبرې وکړې، همدارنګه چې رښتیا وایو په دې ټول افتتاح کې موږ هم د مخکینو والي صاحبانو سره تشریف لرلو خو عملي کار هم نه ولیدل. اول چې د غفار خان دغه لرل چې هغه د افغانستان یو مبارز شخصیت دی او دروند دغه والي صاحب کله مخکې راغی د دې دغه سره ولاړو هغه عملي ولیده. دا زموږ د افتخار ځکه د دنیا چې غوال چې راځي نو وګوري چې دوی د خپلو پخوانو څېرو دغه لري مینه لري. بیا لاړو تنګیله د سړک دغه چې ولې دلته خلک راتله، نن د جمعې ورځ هم وه، اگر چې نو چوټي خلک لګیا خپل کورونه ورانلو د سړک دپاره او هېڅ چا یو دغه هم نه کړې خوشحالي ښکاره کوله. نو موږ هم چې ولیده ډېر خوشحاله شو. بیا لاړو درونټې له چې درونټه هم ولیده، بیا راغلو دا چې دا زموږ یو ملي شخصیت دی، د ازادۍ اتل دی. واقعا هم چې موږ کله به غونډو کې په ورځ چې موږ غونډه کوو په سرحداتو دره کې غونډه وویله چې ټولې خبرې دغه دي فرمایشي دي، عملي نشته. خو الحمدلله چې نن عملي ویله بیا فرمایشي څوک نشي ورته ویلی. نو د والي صاحب نه مننه کړو چې باندې وځي او ګرځي. بیا هم زموږ دلته دا دعوت دی د سپین ږیرو چې بس ګرځي د ډېر نظارت ته، ځکه دا پروژې ټولې دولتي دي، باید په شفافیت باندې دغه شي. مننه تر کوو د والي صاحب نه چې په خپلو کارو کې د خدای کامیاب لري. موږ به ورته دعا کړو، ولس ترې راضي دی، د دشمنانو ته بې ځایه تبلیغات دي. بس دلته چې ننګرهار کې هر څوک کار کوي هغه دپاره یو دغه جوړوي، یو تشرف جوړوي چې پرېږدي دلته ننګرهار مخ په آبادۍ د پاس پارکونه وګوره. والي صاحب چې اوس په راغی هلته جومات باندې کار شروع دی. موږ ډېر خوشحاله یو د ادارې نه، د رئیس صاحبانو نه چې د والي صاحب سره په څنګ کې لوی دي، باید چې ښه همکاري ورسره وکړي چې دوی هم نیک نام شي او والي صاحب هم نیک نام شي. موږ عملاً لیدل د پروژو چارې ډېرې منظمې روانې دي او د والي صاحب نه په دې مننه کوو چې پخوا هلته په قراردادونو کې ډېر غټ مشکلات و، خپل اول درجه منصوبینو خودبوخت کوو، نو ولس او د ولس هغه خلک چې غږ یې پورته کوو بیخي خوښ نه و چېرته په هغه لار تېر شي، ځکه چې بیا د دې یبونه افشا کېدل. نن والي صاحب په چلنج باندې قومي مشران، مدني فعالان او زیات خلک هر چاته بلنه ورکړل سوې چې راسئ وګورئ د خپلو کارونو خپلو تاسیساتو نه لیدنه وکړئ. موږ د شفافیت په لور یا د ولس چې ولسمشر یو چې د ارګ او د ملت ترمنځ موږ فاصلې لنډوو، د لنډون همغه تعریف دا ده چې نن موږ د ننګرهار له محترم والي صاحب سره زموږ د قومي مشران صاحب جانزیب کاکا، د حجي صاحب د ولال د مصری صاحب دي، موږ او د فني ګروپ یو ځای لګېدلې کارونه لیدنه کوو، د مسلکي لهجه ځواب ورکوي، والي صاحب یې څارنه کوي. موږ د افغانستان په نورو ولایاتو کې که دا غږ د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په هغه کې چې خپرېږي دا غږ پرې کوو چې والي صاحبان د حد اقل همدومره له ولس سره فاصلې لنډې کړي او ولس ته د خپلو مسؤلیت لرونکو په توګه جواب ووایي. 620 کمپلیکس چې په دې 4 میاشتو کې څومره کارونه چټک شوي، پخوا ټول تشریفات وي، اوس به عملاً کارونه ډېر غښتلي دي. ښه دي د ښځینه او لیلیې نه هم لیدنه وکړه، د نجونې لیلیه د ننګرهار پوهنتون کې هغه سیمه چې تنګی ده، خلکو ته سړک نه د ولسونو په منځ کې والي صاحب د خلکو نه مننه کوله او خلکو له دی نه چې د انکشافي پروژې لپاره لیدل کوو. د پروژو څارنې پر مهال د ولایت مقام دفتر رئیس انجینر فرید احمد ناصرزي، سکتوري خدمتونو رئیس فضل نبی حمیم، کلیو پراختیا رئیس مجیب الرحمن ضیا، ښار جوړونې رئیس عبدالباسط ساحل، سررود ولسوال قاری هجرت الله رحماني، قومي مشرانو ملک جانزیب، نجیب الله صاحبزاده، مدني ټولنو اساسو شمنورو ګډون کړی و.